زما په ژوند کې اول ځل داسې پیشنټ ما ولیدو چې په سر یې ګزار خوړلی او 3 ډزه لګېدلی دی. والله علم چې دته د چا دوا ده چې دی بچ شو. زمونږ د رپورټ مطابق سلطان یو خطرناک کریمینل دی. د هغه هیڅ وارنټ د سرکار د طرف نه جاری شوی دی او ډېر زر په د هغه انکاونټر زما د لاسه کې. وطنا وطنا وطنا. سلامونه ګرانو کتونکو، هیله لرم چې تاسو به ټول روغ جوړ او خوشحاله یاست. زه ستاسو کوربه اعظم خان مندوخیل، تاسو ګورئ وطن چینل. ګرانو کتونکو، د انټرویانو په سلسله کې نن یو داسې انټرویو له تاسو سره شیر کوم چې دا انټرویو د یو ډرامې چې هغه ډرامه فیروز خان زیګر صاحب لیکلې ده چې د هغې ډرامې نوم دی د ګل ګزار. د ګل ګزار ټول ټیم له ما سره په دې مرکه کې موجود دی. پوښتنه ځینې کوو چې د ګل ګزار کې ستاسو پرفارمنس څنګه دی. تر ټولو له مخه زه په دې پروګرام کې د دریو واړو ته په خیر راغلی وایم. په دې ډرامه کې رازم خان هم د خپل فن مظاهره کړې ده. په اول ځل یو ماډرن کرکټر لوبوي. تر دې له مخه په یو بله ډرامه کې زما کفاره کې مین کرکټر کې د خپل فن مظاهره کړې ده. خو په دې ډرامه کې کومه چې د فیروز خان زیګر په قلم باندې په بهترین انداز په ښایسته ډایلاګس لیکلی شوې ده، په دې ډرامه کې رازم خان د یو پلار د زوی کرکټر لوبوي او هغه کرکټر یو ماډرن کرکټر دی چې په پینټ شرټ کې به تاسو وینئ یاسته او د ده له هغه پرفارمنسه به تاسو ټول خوند واخیسته. رازم خانه څنګه یې؟ شکر الحمدلله. تاسو ښه یې؟ ډېر ښه یم. دا ما ته ووایه د پلار پر څنګ ناست دی، پلار دې ښه ایسي که دې بد ایسي؟ پلار خو مې ولې نه ښه شي، بدې خو مې نه شي. د کم پلار خبره کوي؟ یو خو ستا اوریجنل پلار دی، بل په دې ډرامه کې ستا پلار دی. د دې پلار خبره کوي که د هغه اوریجنل پلار خبره کوي؟ په ډرامه کې خو مې دی والد صاحب دی او خپل خو مې والد صاحب خو خپل دی. دواړه مې خوښتي بدې مې نه شي. په دې ډرامه کې چې د ستا د پلار کرکټر ادا کولی، نو کله یې تا ته غصه یا خوشکه یا خفګانو اظهار یې وکړو او که نه وکړو؟ نه، ما د خو صرف په یو سین کې د غوسه شوی نه، خو هسې په مینه کې مونږ ممې ډیډي والا یو که نه په هغې کې، نو بس راغی هسې لږ ممې ډیډي والا غوسه یې وکړه، نور خو صحیح غوسه نه و. بیا چې کله هغه سین ختم شو د کیمرې د شا لخوا چې تا خپل پلار په دې ډرامه کې کریم خان ولیدلی، نو ستا هغه دماغ څه ویلې؟ غوسه درته راتله او که د مینه ورسره راغله؟ نه ښه ډېره مینه سره راتله. یاره ډېر ښکلی پارټ و پکې زمونږ تاج بھائی سره، زمونږ پلار و پکې ډرامه کې کریم خان، زه پکې عدنان وم او ډېر ښه زبردست راغلی. ما سره بالکل دی ولګېدو په پلار کې په ډرامه کې، ډېر زبردست راغلی و. ډېره مننه کور د وداز. د عدنان یعنی د رازم خان پر څنګ په دې ډرامه کې د پلار کریم خان چې اوریجنل نوم یې دی تاج خان. له تاج خان هم د دې ډرامې متعلق خبرې اترې کوو. السلام علیکم. وعلیکم سلام. عظیم بھائی څنګه خیر خیریت ته ټیک ټاک یې؟ الحمدلله ډېر ښه یو. تاج خان دا ما ته ووایه د ګل ګزار کې تا د یو پلار کرکټر ادا کړی و، د پلار له کرکټره مطمئنه یې؟ سر کرکټر خو ګورو چې څوک ایکټینګ کوي که نه چې هغه د پلاري چې هر رول ولا ورکوي نو هغه کول پکاري. ولې دا خو خلکو ته یو میسیج ورکوي. لکه که زه په هغه کرکټر کې لکه یو اجسټ کېږم لکه خلګم، نو بیا دا ښه خبرې لکه چې پلار کرکټر خو ښه کرکټر ولکه دا خو موږ یو میسیج ورکوو د ډرامې په حوالې سره چې د خلکو ته پته ولګي چې دا ماحول څنګه روان دی او څنګه طریقه ده. په دې خلک دا ډرامه وګوري نو دې نه لګي برت هم واخلي، یو میسیج ورکوو سر دې ته ډرامې کې. دا ما ته ووایه په دې ډرامه کې تا ته تر ټولو زبردسته سین کم یو ښکاره شو؟ عظیم بھائی دی کې ټولو نه غټ دغه خدا دی مور او پلار هم پکار دی د بچو سره دوستانو په شان اوسي. د هغې وجه دا ده چې په یو بل اعتماد کوي، نو بچی به هم د پلار ډېر غټ ریسپیکټ کوي. که موږ په بچو ډېر زیاته سختي اچو که نه، نو هغه دا ده چې هغه به زموږ نه آوټ سي. نو ډېر ښه خبره ده. اوس مطمئن په دې یم که نه چې د ډرامه جوړه کړله دا داسې ډرامه ده لکه که پلار دی که لور دی که زوی دی که یا کور والا ده، نو هغه داسې یو ماحول دی چې په هغې کې هغه ټول خوشحاله وي.
لکه که هغه د یو چټني سره هم زم روټۍ خوري خو چې خوشحالي په کور کې نو هغه زم هغه به هم خلګي سر دا دا ماته وایه په دې ډرامه کې زما په خیال دی تا خو د پلار کرکټر ادا کولی خو په آخر کې دا ښکاره شو ته وران وې وران په څه وې نو دا ډراما جوړه دی د پاره وه چې په دې کې د ګل ګزار مطلب دا و چې لکه ما څه کرله نو هغه به ما ریبله نو کینې دا میسج دی چې مونږ داسې کار نه کوو لکه دا څه پکې کړلی وو دا راته ووایه که نه سر ما پکې دا کړلی وو لکه چې زمونږ یو دغه هغه نوم رامنه هېر شوی دی دا بس اکبر خان د هغه لکه خوري زموږ سره مینه محبت کوي نو هغه ما بوتلي نو د هغې بوتلو سره دی چې هغه ما هغه خلکو له کردار نه کول پکار مطلب ته دا وایه چې تا د اکبر خان لور تختولې ده بس او تختولې ورته ووایه خو په پښتو کې د الفاظ لکه دا شي که نه چې سړی ویلی نه شي که نه نو مونږ تا ته ځکه دا وي چې مینه محبت خو هم د مینه محبت مثال دا شي چې دا ړنده مینه وي او دا مینه چې دا زما جنۍ که هلکې نو دا د یوې مینې دپاره دی نه خپل مور پرېږدي نه خور نه پلار دا دې سوچ کوي چې انجام د دې ډېر بورئ لکه دا نه کول پکار نو جنۍ واده کوي د خپل پلار یا د پلار سره نشي مور سره د شعر وکړي چې ما دا هلک خوښ دی زه د دې سره واده وکړم نو دا خو اسلام هم اجازت ورکوي او زمونږ شریعت هم اجازت ورکوي داسې کوي او که د هلک جنۍ نه یې خوښه نو هغه دې د خپل رور سره مور سره یا پلار یارانه دوستان دا مونږ چې کوم ډرامه جوړه کړې دا د ماحول په حساب سره چې یو بل سره ګپو لګي چې ډیډي دا زما لکه دا جنۍ نه ده خوښه یا دا جنۍ وایي چې زما دا هلک نه دی خوښ نو دې کې څه شرم خبره خو زموږ پښتو داسې یو ټکی دی که نه چې دا پښتو مطلب دا دی چې دا د اسلام نه خو که زه وګورم او لږه اوټ ده لکه که مونږ په صحیح پښتو باندې راشو که نه د هغه دین اسلام والا پښتو پکار ده لکه جھټ جاهلانو والا دا شی مونږ ته نه دی پکار مونږ خپل بچو ته دوستانو په شان اوسېدل پکار دي چې مونږ ته قاریږو نه ځای په ځای ټوکاونه د غلط کار نه بلې ټوکاو او لکه د هغې انداز داسې چې هغه پې هم نه خفه کېږي او هغه زموږ سره لکه داسې چې هر خبرې زموږ سره شیر کوي لکه جی ګرانو کتونکو تاج خان چې په دې ډرامه کې د کریم خان د پلار کرکټر ادا کوي یو ډېره بهترینه زبردسته خبره یې وکړه زه به تاسو سره دلته دومره شی شیر کوم چې یو اکټر به حیثیت استاد وي هغه د ډرامې په ذریعه باندې یو کرکټر که هغه ښه وي او که هغه بد وي هغه کرکټر لوبوي نو هغه کرکټر د یوه ټولو پښتنو ته چې څوک دا ډرامه ګوري و هغو ته یې ښکاره کوي نو اکټر به حیثیت استاذ دی او کتونکی به حیثیت شاګرد دی هغه شاګرد له هغه استاده د هغه کرکټر ښه اړخ او بد اړخ دا دواړه څیزونه دې حاصلوي نو دا ښه کار دی د ګل ګزار په ډرامه کې مین کرکټر علمگیر خان هم ناست دی په ډرامه کې نوم علمگیر خان دی خو اوریجنل نوم دلبر خان دی دلبر خان هم پوښتنه کو چې ته له خپله کرکټره مطمئنه یې او که نه السلام علیکم وعلیکم السلام عظیم بھائی څنګه یې ښه برابر یې طبیعت سیټ دی الحمدلله ډېر ښه وي دا ماته ووایه د ګل ګزار کې په اول ځل ته مین کرکټر لوبوي څه محسوسوې نو عظیم بھائی ډېر ښکلی دا خو ستاسو مهرباني ده تاسو په مین کرکټر کې موږ راوستو او دې نه مخکې موږ کړي دي مین کرکټر خو لکه دا د هغې نه ډېر مختلف او ډېر اوریجنل و بل دا چې فیروزګر صاحب څنګه لیکلی دا په دې کې یو میسج دی ګورې یو اجنبي سړی ته راولې خپل کور ته ستا په کور کې ځوانه لور ده او د کور ماحول ته سیرې په خپل کور کې داسې سړی ساتي اکثر لکه موږ په دې اخبارونو کې به پخوا دا پړاول چې لکه رواره خورې او د تره زوی د ماما زوی دا چې کور ته رادنده کوي لکه یا راځي د دې نه هم نقصان جوړېږي نو دا لکه مقصد دوز ماله په خپل کور کې پناه چې راکړي د هغې نه بعد لکه هغه حساب کتاب ګډوډ شي څه د جنۍ نه طرف نه هم څه زما له طرف نه هم نو هغه خو یو انتقامي زما په زړه کې خو د انتقامي خو خبره بل طرف ته کږه شي خبره د انتقام نه مینې ته واوړي دا موږ یو میسج دی عوام ته یو میسج ورکوو چې بھائی لکه مقصد نن سبا په چا اعتماد نه پکار لکه کریم خان په موږ باندې ډېر غټ اعتماد وکړو په عالمګیر باندې اعتماد وکړو هغه په خپل کور کې پناه ورکړله او هغه د خپل یو بچي په شانې کو کریم خان خو کرلی و ریبل بې لازمن د هغې خو زه به په دې ځای کې ووایم چې حضرت علی رضی الله تعالی عنه یو قول دی چې بھائی لکه دا یو قرض دی دا قدرتي په دنیا ته
ریټن کیږي ته یو غلط کار کوي دا غي غلط انجام تا تر ډایرک را ریټن کیږي دا خو کریم خان ته یو لار د انتقام په نیت زرا غلم په دې ډرامه کې او بیا خبره د شي چې دغه چې کمی کنه د واپس کېدو هغه طرف ته مایل شي خبره هغه جنې مینا محبت جوړ کې لګا د چې بده کردار کې زما غترور سره مینا محبت کړي او غیره تختول و نو زما غپلار له ډیر غټ دغه ور کړو کلی کې بوله خلکو په غور ورکاو دغه خور بیا چې سره لوي شم مال په غور را کوي نو زه بیا په دې دغه راوزم بیا ما سره کاډي د پتی معلومات کوم بیا ردوز دغه کوم لکه مقصد غزې ته ځان راورسوم ډرامې نوم څه دی د ګل گزار ډیره مننه کور ودان سه ګرانو کتونکو دا و د ګل گزار ډرامې درې کریکټره چې له دوی سره د دې ډرامې متعلق تفصیلي خبرې وسوې تر بل خوندور پروګرام پورې مو پر لوی الله سپارلی یاسته د خدای په امان